नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په پیل کې سټوري وکړه. غواړو چې د دغسې سټوري جوړولو طریقه تاسو ته وښیم چې تاسو په خپل موبایل کې تاسو وکولی شئ دغسې سټوري جوړ کړئ. چې زیاترو ملګرو د دې پوښتنه کړې وه چې دغسې سټوري څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو نن په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه غواړم په بشپړ ډول تاسو ته وایم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست او چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. او د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هېروئ او هېره دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف. تاسو به یو اپلیکیشن د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ چې الایټ موشن دی. ما ته را ډاونلوډ کړی او که تاسو نوی ډاونلوډ کړی نو تاسو ته به لینک هم په ډسکرپشن کې زه درکړم، د هغې ځای څخه یې را ډاونلوډ کړئ او بیا به یې دغسې خلاص کړئ. لږ صبر به ورته وکړئ تر څو دغه الایټ موشن اپلیکیشن تاسو لپاره خلاص شي. کله چې دغه خلاص شو نو تاسو ته به دلته په دې جمع علامې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به دلته ورته سایز انتخاب کړئ، دغه سایز به ورته واخلئ او بیا به دلته ورته وایي چې کریټ پروجیکټ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته بیا دغسې صفحه راځي نو تاسو به دغلته د جمع علامې باندې کلیک وکړئ او دلته به میډیا په میډیا باندې کلیک وکړئ او خپل د بیکګراوند عکس به ورته انتخاب کړئ. کوم عکس چې غواړئ ستاسو هغه لیکنې ځای کې راشي نو زه ورته عکس انتخابوم. دغه عکس ما انتخاب کړه او دا راځم د عکس له دغه نقطې څخه په عکس کلیک کوم او له دغه نقطې څخه دغه عکس اوږدوم داسې تر څو یو 6 منټه یا 10 منټه شي، تر څو دا سټیټس ښایسته جوړ شي. زه یې 10 دقیقې برابروم تر څو ښایسته راشي. تاسو یې اوږدولی او نور کمولی هم شئ. کله چې م کلیک وکړو نو تاسو به بیا راشئ په دې جمع علامې باندې به بیا کلیک وکړئ او بیا به دلته ټیکس باندې کلیک وکړئ. ټیکس کله چې په دې کلیک وکړو دلته به د خپل خوښې توری ولیکئ. زه اس توری لیکم او له دغسې څخه یې د دې سایز زیاتوم او دې څخه یې رنګ انتخابوم. سایز به یې زیات کړم او رنګ به هم سپین رنګ ورکړم او له دې څخه به اوکې کړم او په دوه ګوتو کې تاسو دا کولی شئ چې داسې لږ یې راغټ کړئ په دې ترتیب سره او دلته یې منځ ته ولګوئ. وروسته د دې څخه تاسو کولی شئ چې دې څخه ووځئ یا په همدې لیر باندې کلیک وکړئ، دا دغسې دې خوا ته راولئ، په دې ترتیب سره دې خوا ته لاړ شئ او په ټولو کې بیا دلته په دې کلیک وکړئ تر څو دغه د ټیکس لیر تر اخره پورې راشي عکس سره د اخره پورې راغی نو بیا به هم تاسو په جمع علامې باندې یو ځل بیا کلیک وکړئ او دلته به ورته شپ انتخاب کړئ. دغه شپونو کې به ورته یو شپ انتخاب کړئ. دلته وګورئ تاسو سره شپ شته که نه، په دغه شپونو کې به تاسو خپل خوښې شپ انتخاب کړئ. مثلا زه دغه د زړه شپ ورته انتخابوم چې په دې کونج کې ما سره تیار مخکې نه موجود دی. دغه په دې به کلیک وکړئ او په دوه ګوتو کې به دا داسې لږ راغټ کړئ او دا به پکې داسې برابر کړئ. بیا به تاسو راشئ دې فیل ته، په دې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ دغه دریم اپشن به انتخاب کړئ او دا به داسې راښکته کړئ. دا رنګ به یې داسې ښکته راولئ او بیا به دې څخه ووځئ او شیډو ته راشئ. دلته تاسو ته وښیم دا بارډر ان شیډو، دغه په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دا شیډو ورته چی کوئ فعاله کوئ. کله چې فعاله کړه او بیا به رنګ ورته انتخاب کړئ سپین رنګ په دې ځای او بیا به تاسو غواړئ چې دغه د دې بارډر غواړئ چې ډبل شي نو دا به دې خوا ته یوسئ تر څو دغه لږ ډبل شي. داسې دومره بس دی. بس به دې نه بیرته ووځئ. که غواړئ چې دغه قلب یا د زړه دغه شپ غټ کړئ نو په دوه ګوتو کې به دا داسې راغټ کړئ
او بیا به راشئ دا لیر به هم دې خوا ته راشئ په دې ترتیب آخر سر ته او بیا هم همغه پروسه به تاسو دوباره ترسره کوئ. بیا دا د ټکس لیر به لږ کوچنی کوئ تر څو د زړه کې ښایسته راشي د زړه شیپ کې په دې ترتیب. بیا به تاسو راشئ دلته هم فیل ته به راشئ په دې کې به هم دا رنګ د دې ختم کوئ بارډر به ورکوئ دې څخه به رنګ انتخاب کوئ او دا به داسې راښکته راولئ. دا هم بیا بارډر ان شیډو ته به راشئ او دلته هم دا ورته فعاله کوئ او رنګ ورته سپین انتخاب کوئ او دا هم لږ ډبل کوئ داسې په دې ترتیب. بس دا به تاسو په دې ترتیب ډبل کوئ او لیر خواصن هم تر اخره پورې دی. اوس به دې باندې یو افیکټ اپلای کوئ دا به لږ منځ ته کم ځه په دې ترتیب سره منځ ته شو. اوس په همدې زه کلیک کوم او لومړی په شیپ لیر که کلیک کوئ او که په ټکس لیر مشکله نه ده نو زه لومړی په دې دغه باندې کلیک کوم او دلته په دې ټکس باندې او دلته راځم په دې افیکټ باندې کلیک کوم او دلته اډ افیکټ ورته وایم شیپ موږ نه لږ ګډوډ شو بیرته بیا خپل ځای ته راولو او دلته به اډ افیکټ باندې کلیک وکړئ دلته او دلته به تاسو ورته راشئ ډراونګ دلته کتلی شئ ډراونګ ان ایج باندې به کلیک وکړئ او دلته به ورته چې انتخاب کړئ دغه ډراونګ پروګریس. کله چې په دې کلیک وکړو دغه لومړی به انتخاب کړئ سټنډرډ سیټینګز په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو سره به د دې سیټینګ په دې ترتیب سره وي. تاسو به دلته یو نقطه ورکړئ او دا به دې خوا ته یوسئ. دا نقطه که ورک شو بیا یو نقطه ورکئ او بیا یې دې خوا ته یوسئ. زه به دلته نقطه ورکړم لږ بیا دې خوا ته یوسم. تاسو وګورئ هغه نقطه مو سره داسې ورک غوندې شي نو بیا یو نقطه تاسو د دې څخه ورکئ د دې څخه بیا کلیک وکئ او بیا دغه آخر سر ته راولئ داسې په دې ترتیب او ټکس آخر لیر ته به لاړ شئ د دې لیر آخر سر ته د دې ټکس او دا به بیرته دلته به یو نقطه ولګوئ او دا به بیرته دې خوا ته یوسئ. زه راځم دلته اول نقطه لګوم او دا بیرته همغه لومړی حالت چې څنګه و هغې سر ته وړم او بس په دې دوهم شیپ باندې هم دا پروسه به ترسره کوئ. د شیپ باندې د دې زړه شیپ باندې او دې باندې هم افیکټ اپلای کوئ او ډراونګ پروګریس به ورته انتخاب کوئ. اول سر ته به راشئ دلته به نقطه ورکئ او دا به آخر سر ته په دې ترتیب یوسئ او بیا به د شیپ آخري لیر آخر سر ته به راشئ بیا هم نقطه او بیرته به اول سر ته یوسئ. بس په دې هم اپلای شو. نو اوس په دې دواړو کې یو بل خبره هم پاتې لومړی به راشئ ټکس لیر به انتخاب کړئ دغه ایس او بیا به راشئ دلته بارډر ان شیډو ته او دلته به تاسو اینډ ته راشئ اینډ په دې اینډ به کلیک وکړئ تاسو نو دلته به تاسو سره دغسې مختلف نقطې راشي. تاسو به لږ دې خوا ته لاړ شئ داسې او دلته به ورته یو نقطه انتخاب کړئ چې تر څو ډېر مشهور دی موږ سره هغه به موږ ورته انتخاب کړو هغه دغه دی. په دې به تاسو کلیک وکړئ او بیرته دې څخه ووځئ. بس بیا به هم همداسې د شیپ لیر یا د زړه لیر به انتخاب کړئ. دلته هم بارډر ته راشئ اینډ ته راشئ او اینډ کې هم دې خوا ته راشئ او همغه نقطه ورته انتخاب کړئ. بس تاسو اوس وګورئ چې هر کوم یو همغه نقطه بیا اپلای شوه. اوس پاتې شو چې غواړو چې دغه شاوخوا دې موږ سره ګلو یا افیکټ واخلي نو بیا به راشئ په دې ایس او دلته به بیا افیکټ ته راشئ. افیکټ ته خو تاسو ته خو مې ځای وښود او دلته اډ افیکټ او دلته به بیا راشئ ډراونګ ان ایج ته همغه ځای ته او دلته ورته ګلو انتخاب کړئ دغه په دې به تاسو کلیک وکړئ او لومړی سټنډرډ سیټینګ به ورته انتخاب کړئ. بیا به په ګلو باندې کلیک وکړئ لږ به دې خوا ته راشئ تر څو تاسو ته ښکاره شي نو تاسو به دا دې څخه کولی شئ د دې ګلو کم کړئ. که تاسو دغه دې خوا ته یوسئ نو دا به ګلو به کمه شي. تاسو کتلی شئ ستاسو په خپل خوښه په خپل اندازه تاسو کولی شئ دا کم کړئ چې هر څومره یې کموئ. فقط هم دومره غواړم چې کم شي 9 ویشت او بیا به لږ ښکته ویسو داسې او دلته تاسو د ګلو افیکټ کتلی شئ. دلته موږ سره دغه رنګ تاسو کولی شئ رنګونه مختلف انتخاب کړئ. هر رنګ چې ستاسو خوښ وي شین رنګ سور رنګ زه ورته یم همدا سور رنګ زما خوښ دی. بس په دې به اپلای شي. بیا به راشئ تاسو دغه دویم لیر
د دې زړه لیر به هم انتخاب کړئ، افیکټ ته به راشئ، افیکټ ته به هم ګلو انتخاب کړئ او بیا به ګلو باندې کلیک وکړئ. دا به هم د دې هم ګلو به لږ کمه کړئ، لږ نور هم په دې ترتیب سره دا هم 9:20 کې پرېږدو او تاسو به په دې ګلو کې به لږ ښکته راشئ او د دې رنګ به هم سور انتخاب کړئ او دا به بالکل برابر شي ستاسو لپاره. تاسو کتلی شئ په دې ترتیب. اوس دغه هر یو غواړو چې لږ لیر زیات کړو په دې ترتیب سره چې دغه زړه موږ سره پاتې شي دغه موقعیت او دا به هم تر هغې سره پورې کش کړو او دا د زړه شیپ هم تر دې سره پورې. نو تاسو وګورئ ټول لیرونه ما تر دې ساحې پورې راورسول ټول یو. اوس تاسو کتلی شئ یو ځل تیز اپلای کړم څومره ښایسته ښکاري. نو تاسو کولی شئ دې کې یو سندره هم ولګوئ ځان ته، خپل کوم شعر هم ولګوئ او نور افیکټونه تاسو کولی شئ چې په کپ کټ کې افیکټونه هم پې اپلای کړئ. نو دغه عکس لږ موږ سره کوچنی دی، دا به لږ غونته کې غټ کړو تر څو به اخره پورې پاتې شي په دې ترتیب سره. لږ غونته به بېرته کوچنی کړو، دا لیرونه به لږ کوچنی کړو. اوس یې تاسو کتلی شئ په دې ترتیب سره. نو بالکل زموږ هر څه برابر شول. تاسو کتلی شئ زموږ سټوري جوړ شو. که تاسو غواړئ چې دلته میوزیک پې ولګوئ هم یې لګولی شئ او که تاسو یې دلته نه غواړئ چې میوزیک پې ولګوئ نو بیا یې کولی شئ چې دغه لیر به لږ برابر کړم. نو تاسو کولی شئ اوس تاسو وګورئ زموږ ویډیو مکمل آماده دی. اوس تاسو کولی شئ چې دې څخه هم میوزیک کېدی او که تاسو غواړئ چې له بل ځای څخه یې کېدی مثلا کپ کټ هلته هم کېښوستلی شئ. زه ورته دغه جمع علامې باندې کلیک کوم او دلته تاسو سره میوزیک شته دی، تاسو کتلی شئ دلته آډیو. نو دې څخه خپل میوزیک انتخاب کړئ. خو زه دلته میوزیک نه انتخابوم. راځم صف کولو طریقې تاسو ته ښیم. یو پیره دا ویډیو بیا هم تاسو ته اپلای کوم. تاسو وګورئ څومره ښایسته ښکاري. په دې ترتیب سره ستاسو ویډیو آماده شو. تاسو کولی شئ د دې حرف په ځای یا د دې تورې په ځای هر توری خپل ولیکئ، ستاسو د خپل خوښې توری چې هر څه وي په دې ترتیب سره. کله چې ستاسو ویډیو په دې ترتیب آماده شو نو تاسو به په دې بار سره کلیک وکړئ. بیا به تاسو دلته ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ ایکسپورټ. نو بیا به تاسو صبر وکړئ. دغه ویډیو تاسو سره یو څو منټه وخت نیسي او بالاخره دغه ویډیو تاسو سره ثبت کیږي. لږ صبر به ورته وکړو چې دا تاسو سره یو پیره ایکسپورټ شي. بس تاسو ویډیو چې څومره لنډه وي وخت زیات نه نیسي او که ویډیو موږده وي زیات وخت نیسي. نو تاسو کتلی شئ دلته ویډیو پلی کولی شئ د دې څخه او تاسو کولی شئ چې ثبت یې هم کړئ د دې څخه. زه یې ثبتوم، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا به تاسو سره ثبت شي. بس همدومره کار دی، ډېر اسانه کار دی. که چېرته تاسو پرې پوه نه شئ، هر مشکل پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو حتما یې موږ ته د کمنټ په برخه کې وایاست. موږ به انشاءالله تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه د هغې ځواب حتما درکو او که کوم مشکل لرئ د هغې حل لاره به هم تاسو ته وښیو انشاءالله په 40 ساعتو کې دننه. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. د ویډیو لایک کول ځان سره مه هېروئ او دغه ویډیو نشر کول هم ځان سره مه هېروئ او زموږ فیسبوک پیج هم ځان سره فالو او لایک کړئ او زموږ د واتساپ چینل هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم تاسو کولی شئ چې ځان سره فالو کړئ. نو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو نه زر باخبره شئ. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو بیا هم ښې چارې. مننه.